سرک زندگی. زه منم چې لږه ساده یمه، خو زما ژوند د خپل ساده توب له وجې څخه له کشمکشو څخه ډکه ده. رښتینې کیسه. سلام، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ټولو هیوادوالو ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري ژبې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور کیسه ده چې داسې لیکي: سلام، زما مستعاره نوم شکریه ده. زه 2 ورونه لرمه او یوه مې خور ده. خور مې زما څخه مشره ده. خور مې ډېر ښکلی او هوښیاره ده. زه هم ډېره ښکلې یمه، خو لږه ساده یمه. زما ساده توب داسې ده چې که وغواړم کوم کار وکړم، هېڅ د هغه کار په هکله سوچ نه کوم چې دغه کار عاقبت یې څه کیږي. او بل دا چې زه ډېر زر غوسه کیږم، خو ورو ورو غټېدمه، پیغله شومه. زموږ ټول خپلوان زه یې پېژندلمه چې شکریه ساده ده. هېڅوک ما پسې خاصګار نه راتلل. موږ خپل له کلي او ولایت څخه لاړو کابل ته. کابل ته کډه شو. مکرویان کې مو کور ونیوله. یو ورځ زموږ دروازه ټک ټکه شوه. 2 ښځې راغلې زموږ کره. زما مور ته یې ویل: خورې جانې، دغه څنګ بلاک کې دی ستاسو همسایه یو. زما د زوی ملګری ستا لور یې په بالکن کې لیدلی او خوښه شوې. موږ د هماغه لپاره تاسو کره راغلي یو. او دا یې هم ویل چې دا ځوان ډېر د ښه کورنۍ څخه ده. خپله په عربستان کې کاروبار لري. یوه ښځه لري او ښځه یې مور ورته کړې. کلیواله جلۍ ده، خو دا اوس غواړي یوه ښاري جنۍ وکړي. که تاسو غواړئ چې دې ځوان سره ښیښې وکړئ او لور مو ورته ورکړئ، په هکله یې معلومات وکړئ. زه د ولایت او د کلي نوم یې درکوم. تاسې لاړ شئ، پوښتنه وکړئ. که مو خوښه شو، بیا موږ راځو. بیا موږ ته ووایئ. مور مې ویله سمه ده. هغه ښځې لاړې. زما مور او پلار همدغه کار یې له خدای څخه غوښتل چې یو کس ما پسې خاصګار راشي، ما ورکړي تر څو هغوی بېغمه شي. رښتیا زما مور ډېره هوښیاره ده، ځکه مور مې د کور ټول پرېکړې کوي. او پلار مې ساده سړی ده. زه مې په ساده توب کې خپل پلار ته تللی یم. هغه 2 ښځې چې لاړې 2 هفتې نور رانغلې. مور مې په سوچ کې شوه او ویل چې شاید کومه همسایه د هغوی ته شکایت کړی چې شکریه ساده ده او هغوی نور رانغی. هماغه 2 ښځې 2 هفتې وروسته زموږ کره بیا راغلې او مور ته مې ویله چې تاسو لاړئ د ځوان کلي ته. مور مې ویل نه، ضرورت نشته، ځکه هلک ټول رښتیا خبرې کړي. څوک چې رښتیا وایي هغه ښه صادق انسان وي. زه او پلار یې راضي شوی یو چې خپله لور ورته ورکړو. خو زه غواړم دغه ځوان سره خبرې وکړم. سبا ته دا ځوان زموږ کره ولېږئ تر څو زه له نږدې ورسره وګورم.
هغه ښځې ویلې سمې دي. سبا هغه ځوان زموږ کره راغی، نوم یې صبور و. کله چې راغی موږ ته ډېر تازه میوه هم راوړې وه. مور مې ورسره ډېر خبرې وکړې او یو ورځ یې وټاکه تر څو په هماغه ورځ کې ورته دستمال ورکړي. هغه ورځ راغله او مور مې زما دستمال یې ورکړه. زه نامزاده شومه. مور مې صبور ته ویل چې صبوره زویه، ته حق نه لرې چې په نامزادۍ کې زموږ کره راشې. صبور ویل سمه ده خاله جانې، زه تاسو کره نه راځم. زما مور ډېره هوښیاره وه. دا خبره یې ځکه وکړه چې که صبور په نامزادۍ کې زموږ کره راشي او شکریا وویني چې ساده جلۍ ده، شکریا بیرته خوسې کوي. ځکه دغه خبره یې ورته وکړه. خو صبور ډېر مالدار و. زر د واده بندوبست یې وکړ. زما واده تیار شو. کله چې زما واده وشو زه یې خپل کلي ته بوتلمه. هلته صبور را سره یو میاشت پاتې سو. په دې یو میاشت کې چې صبور کور کې ما سره و، زه به ډېر بیرون نه وتلمه. ځکه زما خواښې، زما خسر، زما په عادت ډېر بلد نه و. یو میاشت صبور ما سره تیر کړه او بیرته لاړ عربستان ته. کله چې صبور عربستان ته لاړ زه بیرون وتلمه او زما زړه صبور پسې ډېر تنګ شوی و، ځکه ورسره ډېر عادته شوی ومه. ما به پلمې غوښتې او خپل بنې سره مې ډېر جنګونه کول. زما خسرخیل د جنګ څخه ډېره بده منل. تل به ما ته یې ویل شکرې لورې جنګونه مه کوه. دلته زموږ په کلي کې د ښځې اواز چې بیرون ووځي موږ ته ډېر غټ شرم او عیب ده. خو زما دغه عادت و، ما څنګه کول. او بل دا چې د صبور دوی کلي کې ټول خپلو خپلوان و. د صبور یو تره چې زموږ خوا کې کور و، یو ورځ زه هغوی کره لاړمه. کله چې بیرته راغلم زما خسر او لیورونه خبر شو. زه یې ووهلمه او راته یې ویل چې ته ولې هر کور ته دننه کېږې. ځکه د هغوی ښځې د هر چا کره نه تلې، خصوصا ناوې. صبور ته یې زنګ ووهه او ورته ویل چې شکریا داسې کارونه کوي، مونږه دغه نسو ساتلی. دا یې پلار کره ولېږه. صبور ما ته زنګ ووهه او ویل چې ته دې پلار کره لاړه شه تر څو زه راځم. ما ډېر ژړاګانې او بد حال وکړ. ما ویل زه نه ځم. خو صبور مجبور شو چې خپله راشي. کله چې صبور راغی زه یې پلار کره بوتلمه. هلته خوشې کړمه او خپله بیرته لاړ عربستان ته. زه امیدواره ومه. زما کره یو لورککی پیدا شو. لور مې د یو کال شو. صبور زما د لور او زما مصرف یې راکول. زه مې پلار کره ومه. کله چې لور مې د یو کال شو صبور راغی. یو ورځ خپل د لور دیدن لپاره زموږ کور ته راغی. زه ډېره ورته خوشحاله شومه. بیګا چې ډوډۍ وخوړل شو صبور په یوه کوټه کې را سره د خوب جای ته لاړ. ما صبور سره ډېره مینه کول، خو صبور ما ته لاس هم نه راوړل. ما ورته وژړل او ورته مې ویل
چې زه خو ستا ښځه یمه، ته ولې داسې کوې؟ زما د ژړا آواز مور ته مې لاړه، مور مې راغله. صبور زما مور ته ویله: خاله جانې، ما یو ځلې اشتباه کړی چې یو لورې پیدا کړی، بیا ځلې نه غواړم چې شکریه سره ارتباط ولرم، ځکه زه غواړم شکریه ته طلاق ورکم. ما ډېر ژړاګانې او بد حال وکړ، خو زما خاوند نه منل، ما ته یې طلاق راکړه. محکمه فیصله وکړه چې لور مې ما سره پاتې شي تر هغه چې 7 کلنه کېږي. ما خپل لور 6 کاله وساته. کله چې 7 کلنه شوه، صبور راغی او خپل لور یې بوتله. ما خپل لور پسې ډېر ژړاګانې کول، لږه پاتې و چې لیونۍ شم. مور به مې ډېره ډارېدله او ویله: سادګي دې بس نه و چې اوس لیونتوب دې هم شروع کړی. شپې مې خوب نه کول او چیغې به مې وهل خپل لور پسې. خو دا وخت کې زما خاوند صبور، هغه باندې د زړه حمله راغی، هغه مړ شو. بیا زما مور محکمه ونیو او زما لور یې بېرته راوستله. اوس مې خپل لور سره خوشحاله ژوند لرم. لور مې راته ډېره ګرانه ده او د الله څخه شکرګزاري کوم چې خدای تعالی یو لور یې راته راکړې ده. دغه و زما ژوند. ګرانو اوریدونکو، دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.